14 نومبر 2019 کال په دوحه قطر کې د طالبانو سره د یو پلاوي په ګډون موږ راغلي وو او دلته له طالبانو سره درې ورځنۍ خبرې درلودلې. په دې خبرو کې تر ډېره بریده پورې په د تاوتریخوالي د کچې په راکمولو د سولې د خبرو د بیا پیل د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په لویه کې افغانستان ګران وطن ته د سولې د راوستلو او د اوږدمهالې اوږدې جګړې او بدمرغۍ د پای ته رسولو په اړه باندې ډېر زیات ژور بحثونه درلودل. له نیکه مرغه په دې بحثونو کې د طالبانو د سیاسي دفتر ټولو استازو په مختلفو وختو کې برخه واخیسته. د ما لپاره تر ټولو نه جالبه بحث هغه د مولوي صاحب ترابي لیدلو. هغه د بندیانو د کمیسیون مشرتوب کوي او په دې ډېر تاکید کوي چې موږ بڼه اوس بدله سوې ده. موږ هغه پخواني طالبان نه یو، په ځانګړې توګه خپله یې ویل چې زه اوس هغه ملا ترابي نه یم، زه د تاسې غوندې یو ځوان یم چې غواړم د نوي بدلونونو سره په افغانستان کې د ښېرازي سولې او ټیکاو لپاره کار وکړم. مولوي صاحب عبدالله موږ ولید، هغه د صحي چارو د کمیسیون مشر و. هغه د صحت په اړه د افغانانو د صحي سمسمي او د ښه والي په اړه باندې نه یوازې د موږ څخه د مرستو غوښتنه کوله بلکې د نړیوالو څخه هم د مرستو غوښتنه کوله. دغه ستر بدلونونه دا ځل ما تر ستر وکړل. د دې تر څنګ هم د مولوي صاحب برادر سره وکتل، مولوي صاحب متقي سره وکتل، د ګوانتانامو څخه راخلاص شوي قدرمنو بندیانو سره وکتل، مولوي صاحب فاضل، خیرخوا صاحب، وثیق صاحب، مجاهد صاحب، دوی ټولو سره لیدنه، عمري صاحب سره لیدنه وکړه. ټولو تاکید په سوله او د جګړې او بدمرغۍ څخه د خلاصون په تاکید باندې خبرې کولې. ډېره مننه.